سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي ډاډه اوسئ چې جمهوریت ساتل کیږي او نړیواله ټولنه د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده. هغه راتلونکي اونۍ د افغانستان د ډیجیټلي کولو پروسې پیل د فساد پر وړاندې مبارزه کې لوی ګام بللی دی. امریکا په وسلوالو طالبانو خپل هوایي بریدونه زیاتوي. د امریکا د پوځي مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي ویلي د طالبانو هڅې دوی ناچاره کړي تر څو پر وړاندې هوایي بریدونه وکړي. افغان ځواکونو په وروستیو څو ورځو کې 10 ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولې دي. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي چې افغان ځواکونه په ډیرو سیمو کې تعرضي حالت ته تللي دي. یونوما وایي افغانستان کې د روان کال د ملکي وګړو مرګ ژوب له 40 سلنه زیاته شوې دي. یونوما په راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1659 ملکي افغانان شهیدان او 3254 نور ټپیان شوي دي. او پی ټی ایم سبا د جنوبي وزیرستان په مکین کې د افغانستان په اړه لویه غونډه جوړوي. مشر منظور پښتین وایي د خلکو عامه پوهاوي په زیاتولو یې پی ټی ایم ته په دې توانېدلی چې د پاکستان جنګي ماشین ګډوډ کړي.